د معاشي حالاتو له امله د افغانستان 10 کلن ماشوم عباس نن سبا په پېښور کې ژوند کوي او په رباب د خپلې بېوسۍ نغمې غږوي. د سوي باغ مالیار 10 کلن عباس سره ستاسو ملاقات کو د پېښور نه د محمد عثمان په دې ریپورټ کې. په سازونو مین د افغانستان 10 کلن عباس معصوم هنرمند د وحشت لسترګو ځان پناه کړي او پېښور ته په کډه راغلی. د هغه د ساز د دنیا سا بنده ده. د عباس سره د هغه د ژوند رنګونه، آهنګونه، سازونه، سندرې او د ژوند خبرې هم په کډه کولو مجبوره شوي دي. خو د هغه د ژوند سازونه، رنګونه او شوخۍ دلته هم هغه په قلار نه پرېږدي او د رباب په تارونو د ژوند د ناکړدو سندرې وایي. د افغانستان د سرخار کابل نیازبین هنرمند عباس وایي چې د سازونو سره رشته د پلار نیکه نه را روانه ده. د 15 کالو و چې د خپل نیکه نه یې د رباب زده کړې کړي، خو ولې ذاتي رباب یې د سوي باغ او تاله ګلشن په ایرو کې ورک شو. درې مزیدار ربابونه مې هلته پاتې دي. یو نغمه بیبي راته اخیستی، ښکلی رباب راته اخیستی دی. هغه هلته فن بند شو نو مونږ دلته پاکستان ته راولو. افغانستان کې مکتب ته تلم، دویم صنفه مې پورې سکول ویلی دی. دلته مې چې مور مې او خویندې مې یا ورونه مې راشي بیا مکتب کې داخلېږم. د رباب په مینه مست عباس او د هغه پلار پاکستان ته په کډه راغلي، خو ولې نن د هغه کورنۍ د خپله مستقبله ناخبره ده او په پېښور کې د ورکو لارو د مسافرۍ ژوند کوي. ویل کېږي چې د موسیقۍ سرحدونه نه وي. د کومې مثال چې 10 کلن نیازبین محمد عباس دی، کوم چې د خپلو ګوتو په جادو سره د اوریدونکو توجه ځان ته پاتې کوي. محمد عثمان، هم پښتو ون نیوز، پېښور.